لوی او بخښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحاله اوسئ. بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري یم د شپږم ټولګي د پښتو مضمون سره. ګلالو زده کوونکو د نن ورځې د لوست موضوع مو ده د خپلواکو کلمو ډولونه او د کتاب پاڼه هم د 18مه لوست نه هم دی برخه 25مه. ګلالو زده کوونکو نن به راشو په دې لوست کې تاسو ته د خپلواکو کلمو ډولونه در وپېژنم، خپله کلمه در پېژنم، کلمې په څو ډوله دي، بیا راځو د خپلواکو کلمو په هر ډول باندې تاسو سره به بحث وکړو. ګلالو زده کوونکو انشاءالله چې تاسو د تېرې ورځې کورنی کارم ترسره کړی وي، کتابچې مو منظم له ځان سره وساتئ او کتاب هم تاسو سره وي. ګلالو زده کوونکو بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره راځو د خپل لوست پیلوو. دا هم د کتاب لومړۍ پاڼه ده چې تاسو کولی شئ دغه کتاب له ځان سره ولرئ. ما سره هم همدغه کتاب دی، تاسو ته دغه درس پر مخ بیایم. ګلالو زده کوونکو بیا هم ښه راغلاست. ګلالو ماشومانو تاسو مخکې هم په تېرو ټولګیو کې هم لوستي دي د کلمو په هکله، د کلمو د ډولونو په اړه چې کلمه څه ته وایي او کلمې کوم ډولونه لري. نو نن هم راځم تاسو ته د همدغه تېرو لوستونو یو لنډ تکرار تاسو ته وایم، بیا راځو د خپله د نن ورځې لوست. ګلالو ماشومانو ستاسو ته یو څه ښیم په انځور کې، تاسو وګورئ دا څه دي؟ دا ټول توري دي. آفرین، تاسو ګورئ دا توري دي. دا توري څه ګټه لري؟ موږ څه کوو په دې تورو باندې؟ تاسو ښه ځیر شئ انځور ته. ګورئ ولې مې تاسو دغه توري راخیستي دي؟ ځکه چې موږ په تېرو صنفونو کې تاسو ته توري در وپېژندل. دغه توري څه کوي؟ یعنې د تورو له یو ځای کولو څخه موږ داسې کلمې جوړوو، د کلمو له یو ځای کولو څخه موږ جملې جوړوو. ګلالو زده کوونکو دلته تاسو ګورئ هر یو کولی شي د دغو تورو څخه یو څه جوړ کړي، یعنې یوه کلمه جوړه کړي. تاسو ګورئ دلته عین دی لکه رکو، یعنې دلته وګوره کوم کوم توري پکې کارول شوي دي. زما اصلي منظور دلته د تورو راوړل دا دی چې تاسو پوه شئ چې یعنې په یوه ژبه کې لومړی چې موږ غواړو هغه ژبه زده کړو، اول راځو په تورو باندې بحث کوو، دغه توري زده کوو، بیا وروسته د هغه موږ راځو د خپله د ژبې زده کول ته پرمختګ ورکړو. نو د تورو له یو ځای کولو څخه کلمې جوړېږي. راځو موږ بحث موضوع نن څه شی ده؟ کلمې دي چې کلمه څه شی ده، کوم ډولونه لري، دغه باندې موږ بحث کوو. ګلالو زده کوونکو تاسو ممکن هر هغه څه چې لیکئ لکه یو مقاله لیکئ، یو معلومات لیکئ، خپله ملګرو ته لیک لیکئ، هر هغه څه چې وي دا ټولې له کلمو یو ځای کولو څخه را جوړېږي. راځئ موږ لولو اول کلمه. کلمه تاسو تېرو ټولګیو کې ولوستله او دا مو هم ولوستله چې کلمه کوم ډولونه لري، یعنې د کلمو ډولونه تاسو ولوستل چې یو هم خپلواکې کلمې وي، بل ناخپلواکې کلمې. خپلواکې کلمې په خپله پوره معنا او مفهوم درلود او ناخپلواکو کلمو په خپله پوره معنا او مفهوم نه درلود. لکه دلته مې مثالونه تاسو لیکلي دي. ښوونځی یوه خپلواک کلمه ده ځکه چې په یوازې توګه دا خپله معنا لري، معنا ورکوي. قلم هم همدغسې، لکه میز، دغه ورق، دغه ټول چې دي دا هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم لري. موږ هېڅ اړتیا دې ته نه لرو چې د دې سره بله کلمه یو ځای شي او دغه معنا بشپړه شي، یعنې په یوازې توګه معنا لري. خو ناخپلواکې کلمې یعنې غیر مستقله کلمې هغه کلمې وي چې په خپله پوره معنا او مفهوم یې نه درلوده. دا کلمې له خپلواک کلمو سره یو ځای کېدې، معنا یې بشپړه کېده، لکه د، ل، م او نور. نو انشاءالله تاسو خپلواکې کلمې وپېژندلې.
ستونزه پکې نه لري، ځکه چې نن چې کوم لوست لولو هغه ته هم اشاره شوې د خپلواکو کلمو لپاره. د هغه نه د هغه لپاره مخکې ما تاسو ته خپلواکو کلمو په اړه بحث وکړ. راځو اوس د خپلواک کلمې ډولونه، یعنې خپلواک کلمې کوم ډولونه لري؟ دوه ډولونه لري، یو اسمي برخه ده، بله هم فعلي برخه ده. چې اسمي برخه کې نومونه دي، صفتونه دي، ضمیرونه دي، شمیر نومونه دي، او همدغسې روزو د نوم ډولونه دي. د نوم ډولونه دي یعنې نوم کوم ډولونه لري؟ ذات نوم دی، معنا نوم دی، خاص نوم، عام نوم، جنس نوم، جمع نوم، صوت نوم، چې دا انشاءالله په راتلونکي درسي ساعتو کې تاسو ته لولو. خو اوس روزو د لوست موضوع مو څه ده؟ د خپلواکو کلمو ډولونه. تاسو ته مې خپلواکې کلمې در وپېژندل چې خپلواکې کلمې په څو ډوله دي. دلته متن تاسو ته لولم، تاسو ځیر شئ ورته. په دوو لویو برخو ویشل شوي دي، یو اسمي او فعلي. یعنې یوه یې اسمي برخه ده، بله هم فعلي برخه ده. اسمي یعنې نومیزې برخې چې نومونه، صفتونه، ضمیرونه او شمیر نومونه یعنې عددونه پکې شامل دي. سم شو تر دې ځای پورې؟ نو راځو نوم تعریفو. خیر چې نوم څه شی دی؟ نوم یعنې اسم وایي هغه خپلواکه معنا لرونکې کلمه ده چې د ټولو شیانو یعنې موجوداتو او اشخاصو لپاره راشي. نوم تعریف که هغه خپلواکه معنا لرونکې کلمه ده چې د ټولو شیانو، موجوداتو او اشخاصو لپاره راشي. ګلالي زده کوونکو تاسو ولیدل خپلواکه کلمه وایي هغه خپلواک کلمه ده. مګر خپلواک کلمه تعریف وویل چې خپلواک کلمه هغه کلمه ده چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. نو ځکه نوم هم په خپله پوره معنا او مفهوم لري او چې د ټولو شیانو، څیزونو یا موجودات او اشخاصو لپاره راشي. لکه احمد، میز، عقل، دود، اکسیجن، شیدې، ونه او نور. انشاءالله تر دې ځایه تاسو ستونزه نه لرئ. نو راځو نوم. د نوم ډولونه دي. نوم وایي دا ډولونه لري لکه نارینه نوم، ښځینه نوم، مفرد نوم، مرکب نوم، ډله ییز یعنې د جمعیت نوم، د وخت نوم، د عالی نوم، د معنا نوم، ذات نوم، عام نوم، خاص نوم او نور. چې دغه هر یوې تاسو ته د تعریف سره، د بیلګو سره انشاءالله راتلونکي درسو کې تاسو ته وایو. خو تر دې چې پورې چې موږ کوم لوست لوستی دی، موږ باید په کوم موضوعاتو باندې پوه شو. تاسو ته یې وایم، یو خو دا چې تاسو خپلواک کلمې وپېژندلې. بیا خپلواک کلمې په دوه برخو ویشل کېدې، یو هم نومیزې برخې وې او بل هم فعلي برخې. په نومیزې برخې کې موږ وویلې کومې برخې شاملې دي؟ آفرین، نومونه پکې شامل دي، صفتونه پکې شامل دي، ضمیرونه یعنې نومځري پکې شامل دي. دغه موضوعاتو چې ټولې تاسو ولوستل او ستونزه هم پکې انشاءالله نشته. اول کلمه تعریف کړئ. خپله کلمې تعریف تاسو زده دی. کلمې ته مثال، بیا راځو د کلمې ډولونه. اوس تاسو ته د کلمو ډولونو په اړه دلته مثالونه لیکم. تاسو ګورئ ماشومانو، زه اول تاسو ته بیا هم کلمې تعریفوم، یعنې خپلواک او ناخپلواکې کلمې. خپلواک کلمې مو وویلې په خپله پوره معنا او مفهوم لري، یعنې اړتیا نشته چې موږ له بلې کلمې سره هغه یو ځای کړو، د هغه معنا تکمیل شي. لکه قلم. سم شو؟ خپلواکه کلمه هم تعریف کړه چې هغه کلمه ده چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. کله چې ما قلم ولیکه تاسو ترې مفهوم واخیسته. راځو اوس ناخپلواکې کلمې ته. ناخپلواکې کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري، د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، معنا یې تکمیله کېږي. لکه مې، له، به او نور. په دې تاسو پوه شوئ چې دا کلمې یعنې ناخپلواک کلمې د دې سره یو ځای کېږي. لکه قلم مې. ګورئ تاسو دلته لیکم قلم مې، یعنې قلم مې.
دلته مفهوم تاسو ترې واخیست، یعنې د دې خپلواک کلمې سره ناخپلواک کلمې یو ځای شو، معنی یې پوره شوه. راځو اوس موږ ووینو چې دغه خپله خپلواکې کلمې خپلواکې کلمې بیا موږ وویلې چې په څو برخو باندې ویشل کېږي. آفرین. په دوه برخو باندې ویشل کېدي، یو هم اسمي برخې وي او بل هم فعلي برخې. په اسمي برخې کې کومې برخې شاملې وي؟ آفرین. ما تاسو ته مخکې ویلې وو، ستاسو ګلالي ماشومان ماته یو یو یې ووایي چې ستاسو ته آفرین. ګلالي زده کوونکي وایي نومونه راځي، صفتونه راځي، ضمیرونه. دا ټول په اسمي برخه کې راځي. دلته د موږ بحث موضوع څه ده؟ دغه اسمي برخې باندې ده. موږ اسمي برخه کې یو یې هم ولوستل، نومونه. سم؟ نومونه. دلته په نومونه کې نومونه هم ډېر ډولونه لري چې هر یو باندې موږ بحث کوو، خو په راتلونکي لوست کې تاسو دومره پوه شئ چې خپلواکې کلمې کومه دي، ناخپلواکې کلمې کومه دي. خپلواک کلمې بیا په کومو برخو ویشل کېږي؟ یو اسمي دی، بل فعلي او بل هم بیا نومونه دي. تاسو ولیدل؟ تاسو ته بیا هم تکرار وایم. کلمې ډولونه: یو خپلواک کلمې وي چې په خپله پوره معنا او مفهوم یې درلوده، ناخپلواک کلمې وي چې په خپله پوره معنا او مفهوم یې نه درلوده. او د دې ترڅنګ موږ بیا وویل چې خپلواکه کلمې په دوه برخه دي، یو اسمي برخه دي، بل هم فعلي. او تاسو ته مې د خپلواک او ناخپلواک کلمو مثالونه درکړل، خو اسمي او فعلي کې بیا خپله اسمي برخه دا ډولونه لري لکه نومونه، صفتونه، ضمیرونه، شمېر نومونه، چې د موږ د بحث موضوع د لوست دغه نومونه دي، چې نومونه دا ډولونه لري، چې دغه هر یو یې انشاءالله راتلونکي جلسو کې تاسو ته وړاندې کوم. ګلالي زده کوونکو، تاسو نن په څه شي باندې پوه شوئ؟ کلمه په څو ډوله ده؟ په دوه ډوله ده، خپلواک ناخپلواکي. بیا خپلواک کلمې په څو ډوله دي؟ په اسمي برخه ویشل شوې ده او فعلي برخه. اسمي برخه کې موږ ویلې کومه دي؟ نومونه دا شامل دي، چې نومونه باندې موږ بحث وکړو، نوم هم تعریف کړو چې هغه خپلواک کلمه ده چې د اشخاص او څیزونو د نومونې لپاره کارول کېږي. چې انشاءالله په راتلونکي لوست کې تاسو څه شی کوئ؟ کورنی کار هم دی. خپلواک کلمو لپاره 3 مثاله ولیکئ، ناخپلواکو لپاره هم 3 مثاله ولیکئ، د نوم په اړه هم تاسو 5 مثاله ولیکئ. دا ستاسو کورنی کار دی چې انشاءالله تر بیا چې ستاسو دراني چوپړ ته حاضرېږم. ګلالي زده کوونکو، تاسو په لویو بښنو کې خدای ته سپارو. الله مو مل شه. تر بیا بریالي اوسئ.